ملا هیبت الله پاکستان کې جګړه حرامه بللې، وایي اسلام سره په ټکر کې. دا جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا غږ انګلیسي څانګې په اسلام آباد کې د خپلو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یو فرمان صادر کړی چې له مخې په پاکستان کې بریدونه حرام او له اسلام سره ټکر کې بلل شوي دي. راپور کاږي چې دغه فرمان د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقي د دې ډلې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د کابل لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دراني ترمنځ لیدونو کې تیره میاشت تبادله شوي دي. د امریکا غږ په دې راپور کې ویل شوي چې د ملا هیبت الله فرمان یوازې پاکستان کې د بریدونو نه کولو پورې محدود دی او بل جغرافیه یا هیواد پکې نه دی شامل. په راپور کې همدا شان راغلي طالب مشرانو او پاکستاني لوري ته ویلي چې د ملا هیبت الله دغه فرمان خپل امنیتي ارګانونو او استخباراتي ادارو سره هم شریک کړی دی. نوموړي له طالب ځواکونو او عامه افغانانو څخه غوښتي چې د ټي ټي پي لوکي کې د پاکستان حکومت پر ضد جګړه ونه کړي، ځکه چې دا جهاد نه بلکې فساد دی. یا د دې وی چې طالبانو جمهوریت کفر ګڼي، خو پاکستان کې اوس هم جمهوریت نظام او کفري قانون شتون لري، خو بیا هم طالبان پر ضد جګړه حرامه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم په یو تازه غږیز پیغام کې خپل جنګیالیو ته خبرداری ورکړی چې له افغانستانه بهر دي څوک د جهاد لپاره نه ځي، ځکه دا چاره په جګړه کې حسابیږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.